صلى عليك الله يا خير الورى تعدد حبات الرمال وأكثرا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. صدق الله العظيم. سورة سبا دویشتم سپارہ او شپږ څلوېښتم نمبر آیت. الله جل جلاله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې ته دې ته وایا چې زه تاسو ته یو نصیحت کوم، یو خبره درته کوم او دا اخیری خبره ده. د دې آیت نه معلومیږي چې پیغمبر علیه السلام بالکل انتها ته رسیدلی او دې ټول دعوت ورکو، نصیحت ورته وکړو ټول کفارو مشرکانو ته چې زه تاسو ته یو خبره کوم او د یوې خبرې نصیحت درته کوم. هغه دا چې تاسو دو کسان او یا ځان له ودرېږي. ان تقوموا لله مثنى وفرادا، تاسو ودرېږي د الله لپاره دو کسان او یا ځان له، ثم تتفکروا به تاسو غور او فکر وکړئ. ان تقوموا نه مراد دا نه چې بس نه به کینې نه به سملې او نه به ګرځي بس ولاړ به، مطلب دی استعداد دی چې ځان تیار کړي او ډیر هجوم به نه جوړوي، رش به نه جوړوي. ځکه په رش سره د انسان د سوچ او فکر یکسوي ختمېږي. نو دو کسان یا ځان له تاسو ودرېږئ، هیڅ قسمه خبرې په زړه کې مه راولئ، د زړه نه دا وباسئ چې دا شاعر دی یا جادوګر دی نعوذ بالله، یا دا قرآن په ناحق دی یا په حق دی. ټول خبرې د زړه نه وباسئ، زړه بالکل صفا کې د الله دپاره. ان تقوموا لله، صرف د الله دپاره ودرېږئ. ثم تتفکروا، او بیا سوچ او فکر وکړئ. نو تاسو ته په خپله معلومه شي چې دا پیغمبر دا په حق باندې دی، دا قرآن دا په حق باندې دی، او چې د کومې خبرې دعوت دی موږ له راکوي دا په حق باندې دی. که تاسو د الله دپاره سوچ وکړئ، ځکه چې زړه بالکل صفا کړي نو الله به ستا زړه حق قبول کړي. د علماو یو واقع لیکلي وایي د دې بورا او د ګونګټ د یو بل سره دوستانه شو. بورا پیژنئ د هغه کار د څه سره ګلونو سره او د ګونګټ کار څه سره ګندګۍ سره. نو بورا د ګونګټ سره دوستانه شو. نو یو پیره د ګونګټ نه دعوت ورکو چې راځه تاله زه چکر در کوم، ټول عمر دې په ګندګو کې تیر کو، نن د زه د خپل باغ چکر در کوم. نو دې بوته باغ ته نو هغه ته ګونګټ وایي ګوره وایي دا ګلاب دی، وایي دا د ګلاب ګل دی او ته دې خوشبو محسوسه کا، دا چمبیلی دی، دا پلانکې دی، دا پلانکې دی، پلانکې ټولو ګلونو باندې ټول باغ کې وګرځو. چې کله واپس راغی نو دې ګونګټ ته وایي چې څنګه څه خوشبو دې محسوسه کړه، څه خوند دې محسوس کړو که محسوس دې نه کړو. هغه ورته ویل وایي د څه خوند ده؟ وایي دا دونه ګلابونو باندې ما وګرځولې، قسمه قسم خوشبوګانې وي، وایي ما خو څه خوشبو محسوس نه کړه. وایي دا ولې؟ وایي ما سره خو خپل غونډارې په ترخ کې دی، نو ګونګټه خپل غونډارې هر ټیم د ځان سره ګرځي، داسې غونډارې ځان له جوړ کړی چې کومه سوډه هغه جوړه کړې هغې ته هم نشي دننه کولی. نو که زمونږ مثال د ګونګټي ځان سره خپل غونډارې پړه کې اغستې، یعنی خپله ګندګي پړه کې پرتی، نو ګوره د قرآن دا حق دی، دا بیا نه قبلی دا زړه. دلته پیغمبر علیه السلام ته الله پاک چې دې ته ووایه چې د زړه نه دا ګندګي هر څه وباسي، زړه بالکل پاک کې. مو پکې دا راولئ چې قرآن حق دی، مو پکې دا راولئ چې قرآن باطل دی. بس د الله د پاره سوچ او فکر وکړئ نو په خپل بس تاسو زړه حق قبول کړي.
دا بالکل هغه انتها د جحود د جحود وسم کو یو سړی زړه حق قبول نکي پته ولګي چې یا د زید او عناد د وجنا یا د بیوقوفتیا د وجنا قل انما اعظكم بواحده قل ورتوا انما اعظكم نصيحتكم تاسو ته بواحده په خبر باندې ان تقوموا لله مسنا لا چودريږي تاسو صرف د الله د پاره خالص د الله د پاره مسنا دو کسان مفراد او ځان لا ثم تتفکروا بیا سوچ او فکر وکي ما بصاحبكم من جنه ندې مرګر استاسو ندې مرګر استاسو باندې من جنه لیونتوب تاسو په خپل پته ورګي چې استاسو د مرګره د باندې هیڅ قسم جنون نشتا ان هو الا نذير لكم او ندې دې مگر يرون کې تاسو لرا بین یدی عذاب شدید وړاندې د عذاب سخنا یعنی یو سخت خطرناک عذاب را روان دي داغینه تاسو یری نور د دس ذاتی مفاد نشته دي د روان آیت کې د ذاتی مفاد نفي ده چې پیغمبر علیه السلام دي ته وایي که تاسو نماز سوال کړی په دعوت باندې په حق خبر رسول باندې نو هغه تاسو مبارک شي که پیسې وینې غوښتي یا نور څه غوښتي نو هغه دې وستاسو شي وي زما اجر صرف په الله تعالی باندې الله تعالی به مال اجر راکړي قل ما سألتكم ورتوا يا هاسو چې غوښتلی ما تاسو نه من اجر سبدل فهو لكم اگر تاسو د پاره اگر تاسو مبارک شي ان اجري الا على الله ند بدل زما مگر په الله تعالی باندې وهو على كل شيء او در الله تعالی په هر څه باندې شهید گواه هغه د هر څه مشاهده کوونکی دی هر ساغویني چې سو حق قبلي او سو نه قبلي قل ورتوا ان ربي يقين رب زما يقذف غالب كي بالحق حقا علام الغيوب هو علام الغيوب دغه الله تعالی خبردار دی په مغیبات باندې په غیب خبر باندې هغه څه دی خبردار دی الله تعالی حق غالب کوي په باطل باندې قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا چې حق راشي باطل با ختميږي په دې کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته پیشنګوئی ده چې اسلام په ټولو دینونو باندې غالب کیږي مقداد رضی الله تعالی عنہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې په دنیا کې به داسې یو ځای پاتې نشي داسې یو کور یا خیمه به پاتې نشي چې التبد الله نوم نه رسیږي خامخا هر ځای ته بد الله نوم رسیږي او دا حق دین به رسیږي یقینا دا هغه وخت چې د دنیا ګډ ګډ تا هر پوه او کچا زیتا هر پوه او کچا کورتا خیمو تا بازارونو ته جرو ته هر ځای ته د الله نوم رسیدلې یعنی اتمام حجت په ټول مخلوق باندې شي ټول انسانانو باندې شوی وسم سو حق نه قبلې په آخرت کې هیڅ قسم عذر نشي پیش کولای په دې هندستان کې یو نصرانیو د هغه خپل انجیل کتاب راغسته او مسلمانانو له چیلنج ورک مسلمانانو له دا چیلنج ورکو که تاسو په حق او تاسو قران په حق نوراش نن به وګور اور بلکو او ورته ویل چې زما د خپل کتاب انجیل دی ورته ورزو تاسو خپل قران مجید دی ورته ورزوي کچري کوم کتاب د سوزیدونه بچ شغه په حق کوم سوزه په نه حق باندې اوس مسلمانان ډیر ځای په تشويش کې شو په هندستان کې او ډیر ځای په تعجب او په حیرت کې پریوتل نو یو کس په منډه شاه عبدالعزيز رحمت الله علیه په سراله هغه مطالعه کوله شاه عبدالعزيز رحمت الله علیه تاسو کو توري دومره پیاره کې ورته معاملې داسې وندل ټول قصه ورته وکړه اول دا وسره یې خبره نه ده او نه د حیرانتیا خبره ده اسانه خبره ده هغه ځان سره قران نواغست اوراله میدان تراله هغه عیسائی پادری ته ویلو وستاسه چیلنج دی وې زما چیلنج داري چې تاسو وایي زمون قران په حق لري زمون دین په حق لري نو راځي مونږ به خپل کتاب دی اور ورځو تاسو خپل کتاب ورځوي نو پته به ولګي چې چا کتاب وسوځي دا په نه حق چا بچو هغه په حق باندې شاه عبدالعزيز رحمت الله علیه ورته ویل کتاب ورځول به ادبی ده وې داسې به وکړو تخپل کتاب د خپل سینې سره ولګوا او زه خپل کتاب د خپل سینې سره ولګو او دی اورته به وردانګو چې څوک وسوځي دا په نه حق او څوک چې بچو نه او په حق باندې شاه عبدالعزيز رحمت الله علیه دا خبره په عیسائی پادری منډه پته ښه شو خپل کسانو راټینګ کو چې اوس چرته تختی ته ودرېګا
تا اوس د چیلنج ورکو اوس تختې چې راټینګ کاغه ته خبره داسې نه ده وی خبره داسې ده چې ما په خپل کتاب باندې کیمیکل لګولي نو که چېرې دا کتاب ما ورغورځولی نو دا خو سوځېده نه که نه نو ما به د دې هغه چیلنج ګټلی و وایي اوس خو چیلنج د داسې راکړه چې مونږ به ورته وردانګلي په ځان باندې خو ما کیمیکل نه یې لګولي نو په ورته مې وردانګل زه به سوځېدلی نو دا قرآن په حقه باندې دی او دغې خلکو ته هم پته ده چې دا قرآن په حقه ده خو د عناد او د ضد د وجې نه قبلېدا دي نو دغلته هم الله پاک قرآن څه کو غالبه کو قل ورته ووایه ان ربي یقینا رب زما یقذف غالبه کوي بالحق حق لرا علام الغیوب دغه الله تعالی خبردار دی په مغیباتو باندې قل ورته ووایه جاء الحق چې راشي حق نو وما یبدئ الباطل نه دی باطل وما یبدئ نه په اول ځل باندې پیدا کولی شي باطل وما یعید او نه په دوباره پیدا کولی شي یعنی نه خلق اول کولی شي نه خلق ثانی کولی شي باطل نه مراد څه دي د یو قول مطابق د باطل نه مراد ابلیس دی ابلیسو چې ابلیس په اول ځل پیدا کول نشي کولی په دوباره هم نشي کولی او واما الله او چې الله تعالی دی هغه په اول ځل پیدا کول کوي او به دوباره هم تاسو را ژوندي کوي او یا وی د باطل نه مراد معبودان باطله دي د دې غبوتان دي بوتان د دې د بوتان نه پاول ځل باندې سیس پیدا کول شي او نه دوباره پیدا کول شي و اما الله او هر چې الله تعالی دی هغه پاول ځل دا ټول ارس پیدا کړی دي او دوباره به بیا راځي قل ورته وای جاء الحق چراش حق وما يبدئ الباطل نو پیدا باندې کی پاول ځل باندې باطل ابلیس یا بت پرستو دا بوتان وما يعيد او نو دوباره را پیدا کی قل ورته وای ان ضللت فانما اضل على نفسي وسو دا معاندین ټول پړه کې عناد او نفاق او کفر نو پیغمبر علیه السلام ورته په بل طریقه وای ګوره کچره ز په غلطه ما نو زما دا غلطي زما باندې وبال او کچره ز په حق ما نو زما دا حق پرستی چې کومه ده دا د وحی د وجه نه ده هغه وحی چې زما رب ما ته کړی ده او یقیني خبره ده چې یو سړی دومره مشقت او دومره تکالیف برداشت کوي چې یو خبره راټینګ کړي او پیغمبر علیه السلام دا څه خبره و چې ټول دنیا مخالف شو خپل خاندانی دشمنان شو خپل کلیوال خپل علاقه خپل دوستانی شو هغه مخالف شو دشمنی باندې راوګرځیدل او دای بیار او مددگار پرې خو بیا پیغمبر علیه السلام په خپل خبره باندې کلک ولاړل پته ولګیدا چې د په یقین سره او په مضبوطو دلایل سره پته و چې دا خبره حق ده کله چې سړی د خپل خبره په مضبوطو دلایل سره په یقین سره حق نه معلوم شوي نو ګوره دومره سخت تکلیفونو د ځان نه نیسي چې پیغمبر علیه السلام دومره مشقتونو د ځان نیولې پته ولګیدا چې دا خبره حق و خدا معاندینو دي کې کفر عناد نو پیغمبر علیہ السلام ورته وی قل یا الله جل جلاله فرمایي ورته وای ان ضللت کچری ز په خطایما فانما اضل نو ز په خطایما علی نفسي یعنی وبال د خطا زما په خپل ځان باندې دي و ان اهتديت او کو ز په صراط مستقیم یمن فبما یوحي دا د هغه وجه دا په سبب د هغه سو یوحي الیا چې وحی کړي ما ته ربي زما رب انه یقینا الله تعالی الله تعالی سمیع اوریدن کې دې قریب نږدې دې ولو ترى پیغمبر علیہ السلام تعالی پاک کوئی کچری کاش تا لیدلې وې از هغه وخت فزعو چې دی پیر کېو دا کافرانو د قیامت پر انتهایی رکی غبرهټ په بدی باندې روب او hebat راغلي نو فلا فوتا نو بچ پنشي دوی فلا فرارا اس قسمت اختباری د قیامت پر ورځ باندې لا واخذوا وبني ونشدي من مكان قريب د نږدې زینا یعنی فورا به فرشتي دي گرفتار کی وقالوا ندوی بوي آمنا به منګ ایمان راوړو په د باندې یعنی منګ په د باندې ایمان راوړو په پیغمبر باندې په قرآن باندې ایمان راوړو په آخرت کې به دا خبره وکي نو تاسو وای مقام د تکلیف په دنیا دی یعنی مکلف ته په دنیا کې په آخرت کې مکلف نه نو الته ایمان قبول نه دی د دې د وجنه الله پاک ورته وان لهم التناوش
وأنا لهم التناول کم ځکه ممکن دی د دې لپاره التناوش ای التناول حاصلول د ایمان الته حاصلول د ایمان کم ځای ممکن دی وأنا لهم التناوش کم ځکه ممکن دی د دې لپاره چرته ممکن دی د دې لپاره حاصلول د ایمان من مکان بعید د لری زینا وقد كفروا او حال دا چې دی انکار کړو به د دې قران او د دې پیغمبر نه من قبل مخکې د دینه یعنی په دنیا کې د دینه څه کړو انکار کړو او وسوي موږ په دې ایمان وروړو ځکه چې دی عذاب رسول دي یا خو د دینه مراد هغه وخت چې کړه دی وای زنکدن راشي زنکدن سخته دیغه په دغه ټیم کې چې موږ ایمان وروړو په دغه ایمان به قبول نه بعض علما چې کړه د قبر د دې را پاسې د خپل عذاب وویني نو دی وای چې موږ ایمان وروړو خدای ایمان به قابل قبول نه وقد كفروا حال دار چې په تحقیق سره دی انکار کړو به د قرآن او د اسلام او د پیغمبر نه من قبل وړاندې د دینه په دنیا کې ويقذفون بالغيب من مكان بعيد او وشتل بدی باندازي وشتل بدی خیالي غشي ويقذفون بالغيب وشتل بدی خیالي غشي بالغيب بنالیدل باندې من مكان بعيد دلرنا دای تشبیه ورکړي دا سړی سره چې په توپ باندې یو غشي وړي په توپ باندې ښکار او تخکاری نه خو د دې نه بس غشي ورختا کی کوله لګیدو نو د شدید هم پته نه و چې د قرآن او د اسلام او د آخرت جنت او دوزخ حساب کتاب حشر نشر دا ارس په حق باندې دي په حق باندې دي او دی په توپ باندې څه دلیل وسره نه او د دې ارس نه انکار کو څه دلیل وسره نو دا ارس نه انکار کو لکه څنګه چې یو سړی ته ښکاری نه غشي ورولي نو دا تشبیه ورکړي د خلکو سره ويقذفون بالغيب ويدي خيالي غشولي بنالدل باني فغيب باني من مكان بعيد لرنا وحيل بينهم وبين ما يشتهون واسأل الله جل جلاله دا كافران ابدي بد نصيب بياني چې همیشه لپاره دی بد نصیب دي یعنی دی چې کوم شیزونه غواړي دغه ټیم کې به دي څه غواړي تاسو وایي دی به د جهنم د اور نه نجات غواړي او د جنت مزه به غواړي ودلته الله جل جلاله فرمای وحیل بینهم او رکاوټ به جوړ کړی شي په مابین د دوی کې و بین ما یشتهون په مابین د هغه سيزونو کې چې دوی به غواړي رکاوټ به جوړ شي فرشتي به رکاوټ شي عذاب به رکاوټ شي کما فعل لکه څنګه چې کول شي باشیاعهم د دې پشان خلق سره من قبل مخکې د دینه یعنی د دینه مخکې چې کوم خلق تیر شوی دي قرآن کتاب او د پیغمبر او د حق نه انکار کړو هغه سره چې کوم عمل کیږي هغه عمل به دې سره کیږي دا هغه سره کوم عمل کیږي هغه سره به د جهنم فیصله د اور ول عذاب ورکول شي دینه به ورکول شي و انهم یقینا بكانوا في شك مريب او مضبوط شک دا فی شک مريب دا مريب د شک د بار صفت ده یعنی په داسې شک کې چې هغه شک هم په شک کې ورزون کې داسې شک چې هغه شک هم په شک کې ورزون کې نو ځکه مفسرین داسې ترجمه کړی دا و انهم كانوا يقينا ادوي في شك مريب فقوي شك الله جل جلاله دې موږ ته صحیح عقیده او صحیح عمل را نصیب کړي سورۃ السبا دا ختم شو سورۃ سبا ختم شو الله جل جلاله دې په دې باندې موږ ته عمل کوو توفیق را نصیب کړي سبا به ان شاء الله سورۃ فاتر شو واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين يا رب